بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نه درس انزرټ ریبن کې پکچر دی. انزرټ یعنی درج کړه، پکچر یو انځور. انزرټ پکچر کې اوس ځای ورته ځانګړی کوم، په کوم ځای کې چې پکچر وي مثلا هماغه ځای باید ورته سلیکټ کړم. وروسته انزرټ پکچر کله چې سلیکټ شو نو پکچر انزرټ شو پروګرام ته. که چیرې ډاکومنټ کې سلیکټ وکړم یعنی ډاکومنټ کې پاینټر وي نو په دې صورت کې پکچر ټولز اوس فعال دی ځکه پکچر مو سلیکټ کړه. که چیرې ډاکومنټ کې کلیک وکړم نو پکچر ټولز نشته د ټیبل په شکل. په تېرو درسونو کې مو لوستي کله چې په ټیبل باندې کلیک کوو نو ټیبل ټولز به فعالېدو. په همدې ډول که چیرې اوس په پکچر باندې کلیک کوم پکچر ټولز فعالېږي. لومبی یو ټب لري فارمټ ورکړه او اړوندي ګروپونه یې اجست، پکچر، سټایل، ارینج او سایز. لومبی راځم د دې سایز باید کوچنی کړم چې دا بیا وروسته لولو. اوکې، که چیرې ورته م ریموو بکګراوند یې له منځه وړي. اوکې، غواړم چې بکګراوند یعنې شاته کوم چاپېریال چې دی هغه غواړم له منځه یوسي. چیرې ورته ووایم چې مارک ایریا ټو کیپ، غواړم په دې کې یوازې ایریا وساتم. اوکې، تر دې ځایه یا هم تر دې ځایه باید پاک شي په دې بڼه. اوکې، بکګراوند چې کوم دی د مارک ایریا ټو کیپ واسطه، او که چیرې غواړم مارکس ایریا ټو ریموو، هغه کومه ایریا چې زه ورته مارک کوم هغه باید ریموو شي. که چیرې ورته ویم ډیلیټ مارک، هغه مارکونه له منځه وړي. مارک معنا هغه کومې نښې چې دلته شتون لري. دې نه وروسته ډسکارډ آل چینج، کوم تغییرات مې چې راوستي هغه باید په لومبي حالت ته راشي. اوکې، په دې ډول خپل لومبي حالت ته راوړم. که چیرې ورته ویم په دې کې تغییرات راوړم، مثلا بکګراوند یې له منځه ویسم او کیپ چینج ورته ویم، انځور په همدې ډول پاتې کېږي. اوکې، کنټرول پلس زیډ ورته ویم بېرته خپل لومبي حالت ته راځي. دې وروسته چې کوم دی کریکشن دی، راځم کریکشن په دې کې شارپن سافټن دی، په دې کې برایټنس کانټراسټ دی، یعنې په دې کې روښاني کولی شئ د انځور لپاره زیاته کړو او که کمه کړو. مختلف ډولونه یې دلته شتون لري، هر یو مو خوښ وي کولی شئ چې ورته سلیکټ کړئ. اوکې، که چیرې زه دا سلیکټ کړم ماته وایي برایټنس مثبت 40%، کنټراسټ 0% نارمل دی. په همدې ډول کریکشن کې دلته چې کوم دی برایټنس مثبت 40%، کنټراسټ منفي 40%. کولی شم چې دا په دې ډول ورته جوړ کړم. دې وروسته چې کوم دی کلر دی، پکچر کلر په څه ډول وي، ساده وي، رنګین وي، څه ډول وي، تور سپین وي، په دې بڼه. اوکې، کنټرول پلس زیډ، غواړو بعضې پکچرونه د ډول په اساس کوم چې رنګه وي هغه ساده کړو، لکه په دې بڼه. اوکې، اوس ساده بڼه یې ښکاره کېږي. دې وروسته چې کوم دی مثلا په دې بڼه دې وي، یا دې هم په دې بڼه کولی شي چې تبدیلي هم پکې راوړو. دې وروسته راځم کلر ته، او په دې کې ورته وایم مور ویریشن. په دې کې کولی شم چې مختلف ډوله رنګونه ورته سلیکټ کړم. اوکې، په دې ډول یا دې په دې ډول ویریشن هغه رنګ یې تبدیلي کړي. کنټرول پلس زیډ، بېرته راځم کلر ته، سیټ ټرانسپرنټ کلر چې دلته برایټنس سره هم ډوله دی، غواړم چې هغه په دې کې سیټ شي. راځم ورته وایم کلر سیټ ټرانسپرنټ کلر، هغه باید سیټ شي.
اوکې د نو کوم دی پکچر کلر اپشن چې دا موضوعات مو په هم کې هم بحث پې کړی و لکه شاډو موضوعات چې وو ریفلیکشن ګلو سبټیج 3D فارمټ اوس راځو پکچر پکچر کې لومړی چې کوم دی پکچر کریکشن دی چې دا موضوعات مو لوستي وو لکه اوس مو چې دلته ولوستل پرسیټي په څه ډول وي مثلا په دې ډول وي برایټنس روښاني کموي که زیاتوي همدې ډول برایټنس کنټراسټ په څه ډول وي چې کریکشن کې مو ولوستو اوکې برایټنس کنټراسټ مثبت 60% او کنټراسټ ماینس 60%. اوکې د وروسته کوم دی هماغه ورته عجز کېږي پرسیټ بېرته لومړي حالت ته راوړو اوکې کوم چې پخوا یې درلود د پکچر کریکشن نه وروسته چې کوم دی پکچر کلر دی دې کولی شم چې رنګ یې تبدیل کړم مثلا په دې ډول دی که چې راشم سټریشن ته نو په دې کې بېرته هم رنګیز کېږي او په دې ډول بېرته هم کولی شم چې ساده کړم دې وروسته کلر ټون پرسیټ په دې کې مختلف ډولونه شتون لري هغې کې هم کولی شم چې په دې کې هم کولی شم چې ټمپریچر یې کم او زیات کړم پر سیټ کې مثلا کلر دې په دې ډول وي ټمپریچر یې دې لارې کولی شم چې زیات او کم کړم دې وروسته ریکالر په دې کې مختلف ډولونه شتون لري چې هغه مو په دې ځای کې هم ولوستل اوکې په دې ځای کې دې وروسته که چېرې ورته هم ریسیټ په خپل لومړي حالت ته یې راوړو اوکې په دې باندې دې وروسته کراپ دی دې په واسطه کولی شو چې پکچر چې کوم دی له منځه یوسو کراپ دې ځای کې شتون لري چې د موضوعات به دلته ولولو اوکې دې وروسته کوم دی ارټسټیک افیکټ دی په دې کې مختلف افیکټونه شتون لري چې د انځور لپاره کولی شو چې غوره کړو مثلا داسې خیره دي یا دې په دې ډول یا دې په دې ډول اوکې په دې ډول یا هم په دې ډول او ارټسټیک افیکټ اپشن چې کوم دی دا ټول هغه موضوعات دي چې لوستي دې وروسته چې کوم دی پکچر سټایل دی په دې کې کولی شم چې یو سټایل ورکړم مثلا په دې ډول دې وي یا هم راځم په دې بڼه دې وي یا دې مثلا په دې بڼه دې وروسته کوم دی پکچر بارډر بارډر د تور لاین ته وایي سرحد وایم چې دا په څه ډول وي د دې رنګ مثلا سور وي اوکې په دې ډول سور او دې وروسته چې کوم دی نو آوټلاین یعنې بارډر دې به نه لري اوکې بېرته راځم ورته مور آوټلاین کلر دې لارې کولی شم چې کلرونه یې چینج کړم چې دا موضوعات مو لوستي دې وروسته ویت پراخوالی څه ډول وي یعنې جبل وي که کم په دومره اوکې که چېرې راشم دلته ورته ووایم مور لاین دا موضوعات مو هم لوستي دې وروسته چې کوم دی ډش مختلف ډولونه ځانته غوره کوي مثلا په دې ډول دې وي اوکې وګورئ بیکګراونډ یې البته بارډر یې اوس غواړم چې هماغه ورته سلیکټ کړم هغه ډش چې د بارډر په ډول اپلای کېږي راځم بېرته پکچر ته دې وروسته پکچر بارډر نه پکچر افیکټ مختلف افیکټونه لکه کوم مو چې په ټکسټ افیکټ کې لوستي وو هغه اوس د پکچر افیکټ کې لولو پر سیټ په څه ډول وي خواهم چې په دې بڼه وي اوکې که چېرې ورته راشم پکچر پر سیټ شاډو یې په څه ډول وي افټر بهرنی شاډو اینر دننه شاډو په څه ډول پرسپیکټیو یعنې سیوری په څه ډول وي البته د لاندې څخه ښي طرف چپ طرف څخه پرسپیکټیو اینر دننه څخه اوټر د بهر څخه هم په لاندې وي پرسپیکټیو اوکې لاندې سیوری راغی اوس که چېرې ورته شاډو اپشن د ټول موضوعات مو په ټکسټ کې لوستي وو
transparency size blower angle distance یعنی دا ټول موضوعات تکراري دي که چیرې غواړم پرسیج تبدیلي کړم دې لارې کولی شم چې هغه تبدیل کړم په بیا راځم د ټرانسپرنسي کموم اوکې په دې ډول اوس څومره تیز شو خوا خیره و خواهم بېرته خپل سټنډرډ حالت ته راشي اوکې دومره دي دې وروسته سایز دی کوچنی وي او که زیات زه غواړم چې دا زیات اوکې په دې ډول چې راشم کوچنی وي نو دومره دي اوکې دومره دي یا دې دومره وي بلر دې څومره وي مثلا هغه دې دومره اوکې کم دي په دې ډول وڅرخي انګل شاوخوا یې څه ډول وڅرخي په دومره زه غواړم چې هغه دومره شي اوکې کوم ځای ته لاړو عام شاته یې ورسېږي غواړم چې 0 شي په دې ډول اوکې شاته یې پاتې شو بیرته راځم ډسټنس فاصله یې لږه وي او که زیاته زه غواړم چې زیاته وي اوکې فاصله یې هم دې ځای ته راورسېږي دې وروسته چې کوم دی ریفلیکشن دی شډو نه ریفلیکشن موضوعات دا ټول مو لوستي دي ریفلیکشن ګلو سافټ ایج 3D فارمټ د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې په کوم درس کې مو چې ولوستل هغه ټکس لپاره و دا د پیکچر لپاره دی نور کوم څه توپیر نه لري هماغه آپشن یې دي تاسو کولی شئ چې هغه وکاروئ مثلا ګلو ځلای په څو ډول وي ځلای په دې ډول اوکې ګورئ پیکچر لپاره هغه اپلای شو دا مو د ټکس لپاره هم لوستی و ټرانسپرنسي سایز یې په څه ډول وي سایز یې غټ وي د ځلا اوکې په دې باندې چیرې ورته یم ټرانسپرنسي خیره وي او که تازه وي په دې ډول که چیرې ورته یم خیره وي کولی شم چې هغه 0 ته راوړم اوکې په دې ډول اوس چونکې زیات دی زه غواړم چې د خیره وي اوکې په دې باندې که چیرې ورته راشم چې تیز دې وي ټرانسپرنسي باید زیات وي دا ټول موضوعات مو لوستي دي افیکټ نه وروسته چې کوم دی پیکچر لیاوټ دی مختلف لیاوټونه کوم چې کولی شو د پیکچر لپاره اپلای کړو هغه بیا وروسته په سمارټ آرټ ټولز کې چې انزرټ برخې کې دې نه وروسته موږ در سره دلته سمارټ آرټ شتون لري چې په دې کې به یې الفل یو لیاوټ د سمارټ آرټ لور غواړم پیکچر ته ورکړم کولی شم چې ورته اپلای کړم کنټرول پلس زائد راځم فارمټ ته په دې کې دې نه وروسته کوم دی پوزیشن دی پوزیشن پیکچر د ډاکومنټ په کوم ځای کې زه غواړم چې په سنټر یعنې میډیم کې اوکې په دې ډول اوس په دې ځای کې ایجسټ شو که چیرې ورته راشم چې ټاپ اینډ میډیم البته سنټر کې دې وي نو دا ځای ورته سلیکټ کړم اوکې پوزیشن یې کوم ځای کې شو دې ځای ته راغی او که چیرې ورته یم باټن کې دې وي نو په دې ډول باټن ته راځي یعنې پای ته راځي بیخ ته په دې ډول اوکې که چیرې ورته یم چې میډیم کې دې وي یعنې څلور طرفه دي څلور خواوې دې ټکس باندې پوښل شوي وي نو په دې صورت کې دا سلیکټ کړم اوکې د پیکچر څخه البته د پراپرټي څخه زموږ نننی درس همدومره بس دی پاتې برخه یې په راتلونکي درس کې تر پاس لاندې پاتې